Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First lecture CCNA. CCNA معنا د Cisco Certified Network Administrator یا Associated. دغه A سیده دغه A هم د Administrator لپاره استفاده کیږي او هم د Associated لپاره استفاده کیږي. فرق پکې نشته. په دې کې موږ تاسو سره راوټینګ شامل. د راوټینګ دا معنا چې هغه شامل چې په راوټر پورې مربوط. سویچینګ پکې شامل د سویچینګ دا معنا چې په سویچ پورې مربوط. موږ تاسو یې بولو راوټینګ ان سویچینګ. راوټینګ څه معنا چې په راوټر پورې کوم شی مربوط دي. سویچینګ هغه شی چې په سویچ پورې مربوط دي. خبره ورسېږي. بیا وروسته به سکیورټي به یې معیار چې څرنګه موږ تاسو کولی شو یو سکیور نیټورک جوړ کړو. یو داسې نیټورک جوړ چې هر څوک ورته لاسرسی ونه لري. یعنې دغه شیان وروسته راځي ښه دلته خو د ذکر کوو د دې لپاره چې دا شیان باید ویاړو خو دا وروستۍ خبرې دي. وایرلیس دا بیا جدا بخش دی. وایرلیس نیټورکینګ دا بیا جدا بخش دی چې دې ته بیا ځان ته یو وخت مشخصوو بل وخت. ډیزاین به یې څرنګه کولی چې په مثال موږ یوه شبکه ډیزاین کړو. CCNA شبکه څه کړو ډیزاین کړو. کله چې د دا شیان خلاص کړو معنا CCNA خلاصه شوله بیا له هغه وروسته موږ تاسو په نیټورک کې یو بل بخش لرو CCNP معنا د Cisco Certified Network Professional. دا معنا اوس پر مثال ته پوهنتون کې د پوهنتون پایلټ چې د ساینس وي ته پسې راځې غواړې چې وکړې ماسټره وکړې دلته هم دا CCNA دې وویل ته یو نیټورک اډمنسټریټر شي که غواړې چې نه ځان سم مسلکي کړې CCNP به پسې ځان ورته څه کوي پروفیشنل کوي. که ځان غواړې چې نور هم سلوړ کې بیا به څه یایي CCIE Cisco Certified Network Expert معنا یو مخ تجربه پسې زیاته هغه ډاکټري حتی پکې رسېږي نو بیا به څه یایي CCIE. نو په ټوله کې په افغانستان کې د CCNA خلک برابر دي معنا کم هم نسو ویلی خو زیات بیخي نه دي. صحیح شو. د CCNP د اول کسان د ګوتو په شمار دي او CCIE دی په افغانستان کې چې هغه ډېرې کېدای شي 10-12 ته دي ورسي ځکه دې د اول کسان نسته. بل کله چې موږ تاسو زده کړو په دې کې د امتحانو بخش راځي هغه بیا د کورس چې کله خلاص په اخر ورځ بیا موږ ته څه چې څرنګه اوس کولی شو نړیوال سند ته پاس صحیح ده مخکې نه مخکې یو ته اړتیا دا خو هغه اصلي موضوع ده. نو هر شی چې یو څوک یایي یو هدف خو لري هغه چې فرض مثال تا سره اوس دا سوچ چې زه کله CCNA زده کړم زه به کومه وړتیا ولرم ته CCNA زده کړې ته به څه وکولی شې ته به دا وړتیا ولري چې ته به وکولی شې بېلابېل بانکونه بېلابېلې موسسې بېلابېلې کمپنۍ او بېلابېلې ISP یو له بل سره وصل ISP معنا انټرنیټ سرویس پرووایډر ګورې دا شیان هر څه په ویډیو کې ته لیکلی شي صحیح ده. ISP معنا انټرنیټ سرویس پرووایډر. فرض مثال په افغانستان کې انټرنیټ سرویس پرووایډر څوک MTN ده که نه اتصالات دي که نه افغان ټلیکام ده که نه افغان بیسي دي که نه دغو ته څه ویل کېږي ISP انټرنیټ سرویس پرووایډر چې موږ تاسو ته انټرنیټي خدمات وړاندې کوي. نو ته به کولی شې دا هم یو له بل سره وصل کړې کمپنیو موسسې او بانکونه دا هر شی کولی شې یو له بل سره وصل کړې. که غواړې دا یو له بل سره وصل کړې ته باید څه شی زده کړې CCNA. بل راته دغه CCNA چې دا په ون کې استعمالېږي. ون معنا واید ایریا نیټورک. دا به یوه داخلي شبکه نه ده دا یوه خارجي شبکه ده. فرض مثال ته غواړې څو ولایتونه یو له بل سره وصل کړي ته غواړې څو برانچونه د نړۍ له بېلابېلو برخو یو له بل سره وصل د نړۍ له بېلابېلو ګوره نړۍ خو ډېره غټه ده نو دغه په ون کې استعمالېږي یعنې په واید ایریا نیټورک کې استفاده کېږي. CCNA په چیز کې استفاده کېږي په واید ایریا نیټورک کې. د نیټورک دغه ټول وسایل چې دي نیټورک چې کوم وسایل دي فرض مثال راوټر ده او سویچ ده او هب ده او برج ده دغه وسایل دا ټول د کومې کمپنۍ لخوا تولیدېږي د سیسکو کمپنۍ لخوا تولیدېږي. د کومې کمپنۍ لخوا سیسکو لخوا. او سافټویرونه چې دي لکه فرض مثال په کمپیوټر کې وینډوز یو سافټویر ده که نه ده په موبایل کې انډراید یو سافټویر ده که انډراید خو ځان ته کمپنۍ دغه نور سافټویرونه چې کوم کمپیوټري سافټویرونه دي هغه بیا د مایکروسافټ کمپنۍ لخوا څه کېږي تولیدېږي. نو د نیټورک ډیوایسونه کومه کمپنۍ تولیدوي سیسکو او سافټویرونه یې کومه کمپنۍ تولیدوي مایکروسافټ. خبره ورسېده دا کمپنۍ د شرکتونه دي صحیح ده. د سیسکو اصلي برانچ د امریکا په سان فرانسیسکو په ایالت کې موقعیت لري. د سیسکو اصلي برانچ چیرې موقعیت لري د امریکا په سان فرانسیسکو یو ایالت ته بیا چیرې موقعیت لري.
دا د فزیک اساسي معلومات ځینې وخت سره چې پوښتنه پیدا کېږي یا څوک پوښتنه وکړي نو تاسې غواړئ CCNA دې زده CCNA اډمنسټریټر ځان ته یایي دا معلومات باید ولرئ څوک درته وایي اصلي برانچ یې چېرته ده نو تا ته باید پته چې دا په امریکا کې ده په کوم ایالت کې د سان فرانسیسکو کالیفورنیا په ایالت کې بل خبره د نیټورک اډمنسټریټر کله چې د CCNA زده کړه له هغې وروسته ته څه شی یې تاسې نیټورک اډمنسټریټر CCNA دې زده کړه تا ته څه ویل کېږي نیټورک اډمنسټریټر که د CCNP زده کړه بیا نیټورک پروفیشنل یې که د CCIE زده کړه بیا نیټورک ایکسپرټ شي څه شو نو کله چې موږ تاسو CCNP زده کړو نو موږ تاسو به هغه وخت بیا څه ویل کېږي نیټورک اډمنسټریټر صحیح ده نو دا چا ته ویل کېږي دا نیټورک اډمنسټریټر دا هغه کس ته ویل کېږي چې ون کنټرولر معنا واید ایریا نیټورک کنټرولوي فرض مثال ته راکېږي د افغانستان بانکونه یو له بل سره وصل کوي ته یو اډمنسټریټر یې دغه ټول بانکونه څه کوي کنټرولوي ته یو مؤسسه ده په څو هېوادو کې کار کوي تا ته غواړي تا ته وایي چې دا برانچونه مې وصل کړي پاکستان کې کوم برانچونه دي په افغانستان کې کوم دي په ایران کې کوم دي دا ته یو له بل سره وصلېږي نو ته یو څه یې نیټورک اډمنسټریټر واید ایریا نیټورک په کار کوي دا نه چې په دفتر کې به ځینې ناست دي په لوکل ایریا نیټورک کې دې کې په کار نه کوي بلکې چیز کې په کار کوي wide area network. What is network? شبکه څه شی ده؟ شبکه څه شی؟ ګورئ شبکه څه ته وایي؟ د دوو یا څو وسایلو وصل کول یو له بله سره او د دوی ترمنځ اړیکه جوړول د معلوماتو لیږل دې ته شبکه ویل کېږي. دوه وسایل یو له بل سره وصل کړو دې ته شبکه نه ویل کېږي چې وصل دې کړو او بیا د معلوماتو ولیږل بیا څه سره شبکه سوه. لومړی دې وصل کړو بیا د معلوماتو ولیږل دې ته څه ویل کېږي شبکه. شبکه موږ تاسو په حدیث باندې د خلکو ترمنځ جوړي ګوره استخباراتو کسان یو له بل سره وصل اړیکه لري یو له بل سره کار نه ده هغه ته موږ تاسو استخباراتي شبکه استخباراتي شبکه نو که کمپیوټر نه یو له بل سره وصل کړو دې ته بیا ویل کېږي کمپیوټري شبکه. نو په شبکه کې اول کمیونیکیشن رامنځته کېږي دوی به یو له بل سره وصله بیا هغې وروسته کمیونیکیشن رامنځته کېږي د دې ترمنځ به معلومات ته سینډ او ریسیو کېږي پښتو معلومات ته تعریف هم اسانه ده صحیح ده. دغه د نیټورک تعریف له هغې وروسته راځو وای وی یوز نیټورک نیټورک ولې استعمالوو څه اړتیا ده دا خو پوښتنه ده که ولې استعمالوو چې د یوه شي د استعمال جې موږ تاسو ته نه وي معلوم ایا د هغو علم موږ تاسو ته ګټه لري نه وي نو راځه اول دې پوښتنې ته جواب وکړو چې ولې استعمالوو. اوله خبره چې دا ده شیرینګ انفارمیشن او ډیټا. ګوره تا به اوس فکر ودرته ما د تېر کلاس ته درس ویلی صحیح ده دا د ما لپاره ډېره سخته وله چې یخ ته مې پر مثال ځان ته پله اشاره کولی دا ویډیو مې ورته لګلی بل ته مې ویډیو لګلی بل ته مې دلته خو تقریبا 10 کسان ناست هر یو کس ته زه ویډیو لګم دا څومره وخت ما څه معلومات مې شیر کړو دوی اکسس کړو ترلاسه بیا وروسته راځي چې څنګه کېږي صحیح ده ورسره عادت کېږي ما معلومات شیر کړو دوی څه شی کړو اکسس کړو نو دا یې ګټه شوله چې موږ تاسو معلوماتو باندې شیر کولی شو صحیح ده معلومات شیر کولی اوس پر مثال تا سره 1000 GB ډیټا 1000 GB ډیټا د 100 پیسې ته غواړې ټوله ته ولېږي نو که ته هر یو پیسې ته ځان ته ولګېږي دا خو ډېر وخت غواړي ته څه کوې په خپل کمپیوټر کې شیر کوې که نیټورک موجود وي ته به یې شیر کړې 100 پیسې هم به یې پرې واچوې دا د چا ګټه شوه د نیټورک ګټه شوه. دویمه خبره شیرینګ هارډویر شیر کوو هارډویر خو پېژنې دغه کمپیوټر هارډویر کیبورډ یې هارډویر پرینټر چې ده هارډویر که اوس هارډویر څنګه شیر کوو هارډویر داسې شیر کوو پرینټر یې هارډویر ده که نه زه په یو دفتر کې کار کوم په دفتر کې 100 پیسې یو پرینټر 100 پیسې د څه یو پرینټر اوس خو د دفتر والا داسې نشي کولی چې هر پیسې ته باید یو پرینټر وسېږي 100 پیسې د 100 پرینټر دا خو ډېر ناممکنه خبره ده دومره پیسې دې چا له کومه شي چې هر پیسې ته به ځان ته یو پرینټر لګوي نو څه کوو که چیرې موږ نیټورک ولرو یا شبکه ولرو راوټر به د ما له پیسې سره وصل کړم زه به دغه پرینټر شیر کړم پرینټر به چک کړم شیر کړم چې شیر مې کړو هغه پاتې 19 کمپیوټر هغه کولی شي له دې پرینټر څخه چې وباسي ورقې وباسي یعنې 19 پرینټر یې موږ تاسو ته چک وسپموو د 19 پرینټرو له قیمت یې مو خلاص کړو نو پرینټر یو هارډویر شو که نه شو نو هارډویر مو باندې چک کولی شو شیر کولی شو د چیش په واسطه باندې د نیټورک په واسطه باندې نو که چیرې نیټورک ولرو هارډویر هم شیر کولی شو. شیرینګ سافټویر هم شیر کوو څه وړ سافټویر ګوره دغه د بانک سیستم چې ده فرض مثال عزیزي بانک ته واخله دغه بانک د سیف سیستم راځي دا په څو میلیونه ډالره باندې
په څو میلیونه ډالر باندې. اوس ته فرض کړه د افغانستان په هر ولایت کې د عزیزي بانک یو برانچ په هر ولایت کې عزیزي بانک شته که نه شته؟ افغانستان 40 ولایته لري او 40 عزیزي بانکونه لري. نو دا خو داسې نه دی چې د هر بانک ته یې په میلیونه ډالر باندې دغه سافټویر اخیستی دغه سیستم ته سافټویر یې نه دی د هغوی کوم سیستم کاروي. دا امکان نه لري چې اوس د هر برانچ یا د هر بانک ته دې په میلیونو ډالر باندې یو سافټویر اخیستی. دغه امکان نه لري. دوی څه کړی؟ یوازې یو سافټویر اخیستی. فرض مثال مرکزي بانک چې په کابل کې موقعیت لري په هغه کې دغه سافټویر په میلیونو ډالر اخیستی ده یوازې په یوه برانچ کې څه یې کړي؟ شیر کړی ده. او دا نور برانچونه دا نور عزیزي بانکونه چې په نور ولایتو کې دي هغو دغه سافټویر اکسس کړی او استعمالوي. اخیستی یې یو ته ګوره او شیر کړی یې استفاده کوي 40 ولایته. که چیرې نیټورک نه وای که نیټورک نه وای د هر بانک ته به په میلیونو ډالر باندې یو د سافټویر چک دا څومره ګټه صحیح شو. همدارنګه ډیټابیسونه ورباندې شیر کولی شو. www.com دغه شیر دا موږ تاسو ګور د فیسبوک هر څوک استعمالولی شي که نه دا شیر صحیح ده. هم سیستم دا موږ تاسو چې کله استعمالوو دا شیر ته یې استفاده کولی شي زه یې استفاده کولی شم. بل دا داسې نه دی چې هر یو ته ځان ته اوس ګور دا هم سیستم چې ده داسې په هر پوهنتون کې ده دغه سیستم یو یې راخیستل شوی ده په مرکزي کې فعاله شوی ده نور ټول پوهنتونونه استفاده دا داسې نه ده چې دغه هم سیستم یې غزني ته ځان ته پیسو رانیولی او کابل ته یې ځان ته پیسو رانیولی او پکتیکا ته یې ځان ته پیسو رانیولی. نه یو یې اخیستی ده د نیټورک په واسطه یې شیر کړی ده ټول یې استفاده کوي. نو د نیټورک په ګټه پوه شي که څوک درته وایي چې ولې یې نیټورک استفاده کوو دا به د چی دلیلونه وي. بل ایمیل میسیج ته غواړې چا ته ایمیل میسیج ولګې که نیټورک ولرې دا کار کولی شي. بل ویډیو اینډ ویډیو فایلز که غواړې ویډیوګانې چا ته ولېږې اډیوګانې ولېږې دا کار د نیټورک په واسطه کولی شي. لایو ویډیو اینډ اډیو براډکاسټ دغه لایو ژوندۍ ویډیو چې موږ تاسو ګورو دا نیټورک کار که شبکه نه وای موږ تاسو کتلی شو نه. فور بیک اپ د بیک اپ لپاره استعمالېږي. دا ډېره مهمه خبره. فرض مثال غزني کې عزیزي بانک موجود دی. دا خو که نه د کابل بانک سره وصل د کابل عزیزي بانک سره. اوس غزني بانک په غزني کې د خدای نخواسته زلزله کېږي یا یوه بله طبیعي پیښه رامنځته کېږي یا یو انفجار کېږي یا یو سیلاب راځي او بانک له منځه ځي. بانک چی کړي؟ له منځه ځي. نو آیا به د بانک خو د خلکو پیسې ذخیره دي هغه معلومات و حساب ته د هر شی له منځه ځي؟ نه. ولې له منځه نه ځي؟ د دې بیکپ اخیستل شوی. که نیټورک ولرو موږ تاسو به د دې بیکپ اخیستی. څه به وو؟ بېرته چې بانک فعاله شي هغه بیکپ یې راوړه دلته کېږدي بېرته معلومات تر شي جیب شي. د هېچا یوه پیسه نه ضایع کېږي. د هېچا یوه پیسه نه ضایع کېږي. ولې؟ دغه کوم سیستم چې د دې بیکپ اخیستل شوی. بیکپ نه پېژنئ بیکپ یې اخیستل شوی. صحیح ده؟ نو دا معنا که چیرې موږ تاسو نیټورک ولرو بیکپ اخیستل شي. که نیټورک ونه لرو بیکپ هم نه شي اخیستلی. نو why we use network دا چی دی؟ دلیلونه دي. خبره خو انشاءالله پیږي. بل دوه نور اصطلاحات یو نیټورک بل نیټورکینګ. په دې خبره کوو لومړی منځنه کوو. لومړی چی کوو؟ منځنه. ښه راځو دې چې دوه مهم اصطلاحات نیټورک ان نیټورکینګ. ګورې د دغو باید فرق وکړو. نیټورک چی دی نیټورکینګ چی دی؟ نیټورک دې ته ویل کېږي چې کله دوه وسایل یو له بل سره وصل. فرض مثال یو دای پیسې ده یو دای پیسې د زه راکړم د کابل په واسطه یو له بل سره وصل کوم دا ما یو نیټورک دی. خو نیټورکینګ څه ته ویل کېږي؟ کله چې د دوی ترمنځ کمیونیکیشن وشي معلومات ولېږل شي سینډ او ریسیو وشي دې ته بیا څه ویل کېږي؟ نیټورکینګ. نو نیټورک کنیکشن ته ویل کېږي او نیټورکینګ کمیونیکیشن ته ویل کېږي. خبره پوه شوه؟ راځو ایریا اف نیټورک. د نیټورک صحیح موږ تاسو لږ نیټورک لرو که نه لکه لوکل ایریا نیټورک. مثلا د یو دفتر په داخل کې من لرو میټروپولیټن ایریا نیټورک چې څو دفترونه یو له بل سره وصل کړي او بل ون لرو واړ ایریا نیټورک چې څو کارونه یو له بل سره وصل کړي. بل فن لرو پرسنل ایریا نیټورک. پر مثال زه راځم دغه پیسې د ما له موبایل سره وصلوم نو دې ته څه ویل کېږي؟ فن شخصي نیټورک. صحیح ده؟ دغه صحیح دا عمومي معلومات د سره واخلو. نیټورک ډیوایسز. نیټورک خو موږ تاسو ډېر ډیوایسز لرو خو موږ تاسو دلته دوه مطالعه کوو سویچ او راوټر. ولې هب نه مطالعه کوو؟ هب اوس نه استعمالېږي. اړتیا څه ده؟ ولې برج نه مطالعه کوو؟ برج اوس نه استعمالېږي. اړتیا څه ده؟ نشته. نو هغه سیسته هغه باید چې مطالعه کړو. واټ از سویچ؟ اول په سویچ غږیږي. سویچ از لین ډیوایس. سویچ به چیرې استعماله؟
په لوکل ایریا نیټورک کې ون سویچ نشي استعمالولی. سویچ په چیرې استعماله؟ په لوکل ایریا نیټورک کې، ځکه سویچ ده لاین ډیوایس ده. سویچ هاز ټو کاینډ. سویچ په دوه ډوله ده، یو هاف ډوپلیکس ده، یو فل ډوپلیکس. یو داسې سویچونه دي چې په عین وخت کې سینډ کولی شي خو ریسیو نشي کولی. چې کله معلومات لیږي نو چې کله معلومات لیږي دلته به ویډیو ودرو تر څو بل خلاص شي. ګوره هاف ډوپلیکس دا معنی هاف ډوپلیکس دا معنی صحیح ده. هاف ډوپلیکس دا معنی چې کله سینډینګ کېږي ریسیوینګ نشي کولی، خو چې ریسیوینګ کېږي سینډینګ نشي کولی. پوهېږي چې معلومات لیږي په هغه وخت کې دلته معلومات نه راځي، خو چې کله بیا دلته معلومات راځي په هغه وخت کې معلومات لیږي نه. نو دې ته ویل کېږي هاف ډوپلیکس. فل ډوپلیکس بیا څه معنی؟ فل ډوپلیکس دا معنی چې هم په عین وخت کې سینډینګ کولی شي او هم ریسیوینګ کولی شي. دا یو فرق دی یو له بل سره. بل سپیډ اپ سویچ. دا سویچ کله اخلو موږ تاسو باید د دې سپیډ هم وګورو. صحیح ده؟ د سپیډ پوښتنه یې وکړو. ځینې داسې سویچونه دي په یو سیکنډ کې 10 MB ډیټا چک کوي انتقالولی شي. ګورو 10 MB پر سیکنډ صحیح شو. او ځینې بیا داسې دي چې هغه 100 MB ډیټا انتقالولی شي. 100 MB ډیټا چک کولی شي انتقالولی شي. نو موږ تاسو کولی شو چې دا سویچو چې استفاده وکړو. هم د 10 MB والا سویچ ده او هم پکې د 100 MB والا سویچ چې ده ستا. بله مهمه خبره چې ده سویچ هاز ډیفرنٹ پورټس. دا سویچ ده دا مختلف پورټونه لري. څه شی لري؟ ګورئ دغه خبره چې ما وکړه 10 MB ډیټا والا 100 MB ډیټا والا ستا. بل دا سویچ دا مختلف پورټونه لري. څه لري؟ پورټ په پیژنئ. ځینې دې سویچونه دي صرف دوه پورټه، ځینې بیا څلور لري، ځینې اته لري، ځینې شپاړه، ځینې څومره د پورټونو شمېر زیاتېږي دومره یې قیمت هم ګرانه وي. صحیح ده؟ بل دا هر پورټ چې ده دغه موږ ویلو مختلف پورټونه لري. هر پورټ چې ده دا یو مختلف فزیکل ادرس دی. څه لري؟ فزیکل ادرس. موږ تاسو دوه ادرس لرو، یو لوجیکل ادرس ده، یو فزیکل ادرس. لوجیکل ادرس هغه ادرس ته ویل کېږي چې هغه تغیر خوري. لکه موږ تاسو روټر پیسې ته آی پي ورکوم بلې ور آی پي ورته بدلوم، تغیر یې وکړو که نه وکړو. دې ته کوم ادرس ویل کېږي؟ لوجیکل. بل فزیکل ادرس. فزیکل ادرس هغه ادرس ته ویل کېږي د کمپنۍ لخوا په پورټ کې په خپله لېږدلی. دا هر پورټ ځان ته یو فزیکل ادرس لري او دا کمپنۍ په خپله کې اچولی. فزیکل ادرس موږ تاسو نشو کولی چې تغیر کړو. فزیکل ادرس چې کولی نشو تغیرولی، ځکه چې هر کمپیوټر فزیکل ادرس ته ځان ته دا خبره پوه شواستئ. نو فزیکل ادرس ته دا نه تغیرېږي. که څوک ووایي چې کچې کمپیوټر فزیکل ادرس لري نو موږ ولې آی پي ادرس استفاده کوو چې لوجیکل ادرس ته؟ جواب یې دا چې فزیکل ادرس د هغه سخته ده، نه یادېږي. لوجیکل ادرس اسانه ده. ادرس اسانه ځکه فزیکل ادرس ګوري د هر ډیوایس ځان ته یو فزیکل ادرس لري. فرض مثال دا د ما موبایل ده، دا د ما چې موبایل ده. فرض مثال زه لیکم ورته، زه ورته لیکم فزیکل ادرس. ګوره زه ورته لیکم ادرس، ورته لیکو څه شی؟ ادرس. دا هر موبایل درواخه، هر شی درواخه، دا ځان ته یو څه لري؟ فزیکل ادرس لري. ګوره دلته که موږ تاسو وګورو نو آی پي ادرس فزیکل ادرس ته ګورئ، دلته راځو ته موبایل کې کار وکړئ، پي سي کې ګورو. صحیح دا موبایل دا هر شی ته دا ځان ته څه لري؟ ادرس لري. فرض مثال زه سی ام ډي ته ځم، هلې ورته لیکم آی پي کانفیګ. په آی پي کانفیګ کې که ګورو چیرې موږ تاسو راسو ښه راځو دلته چېرته راځو میډیا سټیټ فزیکل ادرس ښه ګورو آی پي کانفیګ سلش آل ته راځو. دلته به موږ تاسو وګورو هر پي سي چې د ځان ته یو فزیکل ادرس لري. چېرته ښکارېږي؟ آی پي کانفیګ ډسکنیکټډ څه مشکل ده کې ورژن 4 ګیټ وے کنیکشن ګیټ وے دا ده. ګوره فزیکل ادرس دلته که چیرې موږ تاسو وګورو چېرته راړئ څه مشکل ده کې دلته ورژن 6 ادرس فزیکل ادرس ښه خیر وروسته به یې وګورو څه مشکل ده. صحیح ده؟ نو د هر پیسیس ده دا یو ځان ته فزیکل ادرس لري چې د تغیر وړ نه ده. دا موبایل هم دغسې د ځان ته یو فزیکل ادرس لري چې د تغیر وړ نه ده. نو دغه ادرس د چا لخوا کې اچول شوی دی؟ د کمپنۍ لخوا. مخکې له مخکې پکې څه شوی ده؟ اچول شوی ده او د تغیر وړ نه ده، یعنې تغیر نه خوري. او داسې ته په ډیټا لینک لایر کې څه کوي؟ کار کوي. سویچ په کوم لایر کار کوي؟
ډیټیلینګ. دا بیا وروسته چې کله موږ تاسو تیارونه ووایو بیا ته پوهېږئ ډیټیلینګ لا بچ شي ګټه چې دی سبا درته موږ تاسو بیا چې ده وایي سایم اړه د ټول لایرونه پکې تشریح کېږي. دا اوس پر مثال موږ سره سویچ ته وګورو څو پورټه لري چې ده دا تقریبا زیات پورټه لري دا بیا کم پورټه لري. نو هر سویچ د پورټونو فرق لري او د هر پورټ چې ځان ته فزیکل ادرس لري. موږ تاسو بیا کله کوم هر ته ځان ته آی پی ادرس ورکوو یعنی لوجیکل ادرس ورکوو. بل ډیوایس د راوټر ده. دا ډېر مهم ده. راوټر په لن کې هم استعمالېږي په ون کې هم استعمالېږي. په ون کې ځکه استعمالېږي چې برانچونه د راوټر په وسیله کنټرول کوو. په لن کې ځکه استعمالېږي چې سپیسیال مو سره وصل کولی شي مشکل نشته. نو راوټر هم لن ډیوایس ده او هم ون ډیوایس ده. لن مو انشاءالله پېژنئ. بل څه ده په دې کې راوټینګ ټیبل موجود ده. ګوره ته معلومات داسې یو شی یادوي په کوم ځای کې ذخیره کوي حافظه کې. په کمپیوټر څه یو شی ذخیره کوو په هارډ ډیسک کې ذخیره کوو. په راوټر څه ذخیره کوو چې څه ذخیره کوو په راوټینګ ټیبل کې. دا پوه شئ موږ تاسو معلومات په ذهن کې په کمپیوټر کې بیا په هارډ ډیسک کې ذخیره کوو. کله چې راوټر ډیسک کې ذخیره کېږي راوټر یې بیا په راوټینګ ټیبل کې ذخیره کوي. یعنې څو معلومات چې د چا سره وصل ده بیا د رسنیو حساب و کتاب وروسته بیا تشریح راځي څو ولې راځي نو راوټر که چا ته دا معلومات په چیز کې ذخیره کوي میموري چې خو نه لري ته ورته یې راوټر چې د معلومات په راوټینګ ټیبل کې ذخیره کوي. چیز کې راوټینګ ټیبل کې او راوټر چې دا بیا په نیټورک لایر کې کار کوي. دا په نیټورک لایر کې کار کوي لایرونه بیا وروسته راځي. صحیح ده. بله خبره دا د موږ تاسو سره چې ده یو راوټر ده. که موږ تاسو وګورو دا راوټر ده. راوټر چې د بېلابېل پورټونه لري چې بیا وروسته موږ تاسو په انټرفیسونه یا پورټونه هغې ځان ته موضوع ده تشریح کېږي. صحیح ده. نو بیا به انشاءالله هغې کې ورکړو. نو دلته راځو دا موږ تاسو سره چې راوټرونه دا بیا وروسته د نږدې په هغه کېږي. صحیح ده. نو دا د موږ تاسو د نن ورځې درس ته باید دا زده کړې چې نیټورک چې ده CCNA چې ده اډمنسټریټر چې دی نیټورک څه معنی نیټورکینګ څه معنی او ولې استعمالوو راوټر چې ده سویچ چې ده. نو سبا به انشاءالله بیا موږ تاسو د OSI په ماډلو کار کوو هغې وروسته به سوکه عملي درس ته ورځو. صحیح ده. څومره چې درس عملي طرف ته ځي دغومره درس خوندور کېږي ځکه دا داسې خستګونه یې تمامېږي. خستګونه یې دې یو شی نظري وي. صحیح ده. خو دا بیا په دې خاطر کې د یو عمومي مفهوم باید موږ واخلو چې څه به کېږي څه باید وشي دا څنګه کار کوي. نو دغه وي د موږ تاسو